کله چې موږ په پښتو کې وایو ستونزه حل شوه، مسله حل شوه، داسې وایو Das Problem ist behoben. Das Problem ist behoben. وایي ستونزه حل شوه. او موږ اکثر وایو دوستانو دا باید شوی وای یا داسې باید شوی وای، دا کار باید داسې شوی وای. دغه ټول اصطلاحات په الماني ژبه داسې وایي Es musste passieren. Es musste passieren. دا باید شوی وای. او که موږ وایو ستونزه چا حل کړه، دا مسله چا حل کړه یا دا ستونزه چا حل کړه، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. زه به د دې جملې حل یا جواب هم په کمنټ کې اخر کې لیکم چې کله دوستان کمنټونه وکړي ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.